الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله رب العالمین دا دمکی ورکړي دا وعید ورکړي کفار او مجرمانو ته. خامخا الله فرمایي موږ به وروڅکو دوی ته من العذاب الأدنى دنیوي عذاب مخکې د آخرت د عذابونو نه چې هغه ډېر لوی عذابونه دي. الله وایي په دنیا کې به ورباندې عذاب راولم مخکې د آخرت د عذابونو نه. ولې؟ لعلهم يرجعون، شاید الله عز وجل ته د خلق واپس شي، شاید الله رب العالمین ته ور وګرځي. او دا مرض الله عز وجل په چین باندې راوسته او نور ممالک د هغې نه متاثره شو. وجه دا وه په یغور کې په مسلمانانو باندې ظلم کېده، دا بشر نه دا انسانان نه پرته د دې نه چې مسلماني نظر ورته وکړي چې دا انسانانو په نړۍ کې د بشر د حقوقو چغې والی کېږي. ولی مسلمان چې شي نو بیا هغه بشر نه دی، د هغه د حقوقو نه دفاع نه کېږي. هیڅ یو ملک اسلامي او غیر اسلامي په جدي ډول باندې د دې ظلم مخالفت نه دی کړی، د دې ذاتي مخالفت یې نه دی کړی. نو په دې وجه باندې الله سبحانه وتعالی د ټولو دپاره عذاب او تکلیف ګرځوي دغه مرضونه او دغه اذیتونه او دغه تکلیفونه. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. الله فرمایي وایي ښکاره شلو فساد، ښکاره شلو عذابونه او تکلیفونه، داسې فسادونه چې د خلقو ژوند یې خراب کړه، د خلقو حیات یې خراب کړه. که ته حج ته لاړې و عمرې ته په دې وخت کې لاړې، د انسانانو ژوند په داسې طریقه باندې خراب شوی دی چې په مطاف کې به ګرځي د رب العالمین د کور نه او هغې به ماسک اچولی په ډېره محتاطه طریقه باندې به دا قدمونه اخلي. د خلقو نه د یو قسم ته داسې نفرت وي چې چېرته کورونا ماته را منتقل نه شي. هغه به ګرځي په مسعا کې په صفا او مروه باندې په الله عز وجل باندې باور نه وي، هغې به مسک کلک اچولی. د خلقو دا ژوند داسې د پریشانۍ نه ډک شو. ظهر الفساد فی البر والبحر، په وچه باندې او په دریابونو کې ټولو ملکونو ته دا ورسېد. هغه چې په دریابونو کې دننه دي او هغه چې په وچه ځمکه باندې ظهر الفساد في البر والبحر ولي بما كسبت، په دې وجه باندې چې کړي دي د خلقو لاسونو ګناهونه او د الله سبحانه وتعالى نافرماني او د الله رب العالمین مخالفت. به الله عز وجل فرمای وی دا کار ولي وشو ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، د پاره د دې چې ورڅکې دوی ته الله عز وجل سزا د بعضې هغې ګناهونو چې دوی کړي دي شاید الله رب العالمین ته راوګرځي. انسانان چې الله ته راګرځېدلي نه وي، والله العظیم که دا افت او دا مصیبت او دا وبا کنټرول کې هیڅ کله به دا کنټرول نشي تر څو چې بندگان په دغه جرایمو کې واقع دي او د رب العالمین په نافرمانۍ کې واقع دي، د قرآن په اهانت او سپکاوۍ کې واقع دي. کله چې موږ مقدس اسلام واغسته، قرآن مو واغسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مو واغستل، ان شاء الله افتونه وباګانې او جاع او مرضونه به الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسې نه اړوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې خبرې بیان کړی دی چې کله په ټولنه کې د رب نافرمانۍ شروع شي، زناګانې شروع شي، لواطتونه شروع شي، نو داسې مرضونه به الله عز وجل رالیږي چې د طب سره به د هغې علاج نه وي، د طب سره به د هغې کنټرول نه وي، ولو که ډېره ترقي به طبابت کړې وي. نن وخت وګوره طبابت تر کوم ځای رسېدلی دی، لیکن داسې مرضونه الله عز وجل وخت په وخت باندې پیدا کوي چې طبابت د هغې نه عاجزه شي، د هغې ویکسین جوړ نه وي او د هغې دپاره کومه دوایي جوړه شوې نه وي. داسې په دنیا کې ډېر مرضونه الله عز وجل خواره کړل او دا میکروبونه دي الله رب العالمین دې له قسمه قسم صورتونه او کیفیتونه ورکوي، کله په یو طریقه په یو نوم باندې او کله په بله طریقه او په بل نوم باندې، خو په حقیقت کې وجه د الله عز وجل نافرماني ده او د الله مخالفت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی لم تظهر الفاحشه في قوم، وی فاحشه او بحیایي زناګانې او لواطتونه او بربن ګرځېدل او ناروا لباسونه اچول په یو قوم کې نه دي ښکاره شوي حتی یعلنوا بها، تر څو چې دوی په هغې باندې علنوالی وکړي، ښکارهوالی ورباندې وکړي. وفي روایه حتی یعملوا بها، تر څو چې دوی راتګ وکړي په دغې فواحشو باندې. وی الا ظهر فیهم الطاعون، مګر په دغې قوم کې، په دغې ولس کې، په دغې انسانانو کې د طاعون بیماري الله عز وجل لګولې ده. طاعون یو وبا ده چې د هغې د وجې نه انسانان ډېر زیات وفات کېږي په کومه علاقه کې چې دا ګډه شي. بعض اهل علم وایي دغه کورونا د طاعون په معنا باندې ده، بعض اهل علم وایي چې نه دا یو عامه وبا ده او د طاعون مرض یو خاص نوع مرض دی او د هغې تعریف خاص راغلی دی، وایي په دې باندې د طاعون اطلاق نه کېږي، خو یو وبا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وروستنۍ خبره ورته اشاره کوي
إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. کله چې په یو قوم کې فاحشه ښکاره شي نو الله رب العالمین په دوی کې داسې مرضونه او اوجاع او دردونه راولي چې هغه د دوی په اسلافو او مشرانو کې بالکل تیر شوي نه وي. د دوی مشران هغه نه پېژني. کرونا داسې یو مرض دی چې ډاکټران چې مشران دي او که کشران دي د دې نه عاجز دي او کنټرولولی نه شي. دا تکلیف دی چې راغی د هغې د وجې نه سینه خرابېږي او انسان ډېر ټوخېږي. د هغې د وجې نه د انسان پرنجي ډېرېږي، د سر درد ډېر زیات وي، د هغې د وجې نه هاي درجه باندې تبه وي او د هغې د وجې نه د انسان ګردې وچېږي او د هغې د وجې نه نور منفي اثرات د انسان په جسد باندې ښکاره کېږي او خاصتا په ضعفاو باندې په کمزورو باندې چې د هغې د وجود هغه قوت مانعه کمزوري په هغې باندې ډېر زیات اثر کوي. په دنیا کې ډېر خلک د دې ښکار شولو او هغه مړ شول خو الله عز وجل ته مجرمان ودرېدل که موږ او تاسې ورباندې مرو او په موږ او تاسې باندې راځي او د الله په تقدیر کې مقرري موږ به ورباندې صبر کوو. موږ به د الله عز وجل نه په هغې باندې راضي کېږو خو داسې به نه مرو چې رب العالمین زموږ نه ناراضه وي. داسې به مرو چې الله عز وجل موږ راضي کړی، الله رب العالمین موږ خوشحاله کړی او موږ الله رب العالمین ته رجوع کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دی موږ ته راکړی دی چې په یو قوم کې فاحشه ښکاره شي الله عز وجل په هغې باندې ناشنا ناشنا مرضونه او تکلیفونه راولي. سبحان الله. دا د نبي صلی الله علیه وسلم معجزه ده. موږ له خبر راکړی دی په ناشنا ناشنا مرضونو چې دا به پیدا کېږي په هغه وخت کې نو زموږ نه مخکې وخت کې نو اوس الله عز وجل موجود کړل او نبي صلی الله علیه وسلم موږ له د هغې په سبب باندې خبر راکړی چې سبب یې ګناهونه دي، فحشاوي دي، لواطتونه دي. وګوره په نړۍ کې اسلامي او غیر اسلامي ممالکو د هغې د سیاحت ځایونو ته لاړ شه، د هغې خفیه ځایونو ته لاړ شه چې څومره فحشاوي روانې دي. که زموږ او ستاسې ملک دی که هغه ګاونډي ملک دی، که هغه ایران دی، که هغه متحده عرب امارات دی، که هغه نور دی او که هغه نور دی او که هغه نور دی چې فاحشې عروج ته رسېدلي دي، لواطتونه او زناګانې عروج ته رسېدلي دي او غربي نړۍ او کفري نړۍ خو مه وایه چې هلته کې څه روان دي. دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه تکلیفونه دي، امراض دي او مصایب دي چې راځي د ګناهونو د وجې نه او علاج یې دغه دی چې الله عز وجل ته موږ او تاسې رجوع وکړو. کورونا مرض او داسې نور مرضونه دا چې ایمان والاو باندې راشي هغوی ته څه میلاویږي، دا چې په نورو خلقو باندې راشي هغوی ته څه دي او د دې مرض نه د خلاصون دپاره علاج او اسباب څه دي، شرعي اسباب مخکې د راتګ د دې مرض نه او پس دغې نه چې دا مرض راشي. دا به انشاءالله په راتلونکي خطبه کې څیړو او دا ډېره اهمه ده او ډېره ضروري ده چې اسلامي امت د امراضو د راتګ نه مخکې د ځان دپاره تداوی وکړي، د ځان دپاره علاج وکړي او د خپل ځان او د خپل ولس او د خپل ټولنې غمخور واوسیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.